د ارتقاش دی وطن ګام په ګام رڼاش دی وطن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. د چارو د ادارې لوی رئیس محترم شیخ الحدیث نور الحق انور صاحب، د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نوی سرپرست رئیس ښاغلی عبدالقاهر ادریس صاحب، د مالیې وزارت محترم معین مولوي صاحب دوست محمد او د کلي پرختیا وزارت محترم معین مولوي شرف الدین صاحب، د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مالی و اداري معین محترم مولوي صاحب عبدالسلام حقانی صاحب، راغلو درنو مېلمنو، رئیس صاحبانو، د ادارې همکارانو او د غونډې ټولو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په لومړي سر کې دلته راغلو ټولو درنو مېلمنو او حاضرینو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نوي مشرتابه ښاغلي عبدالقاهر ادریس صاحب ته د دې درانه مسؤلیت د سپارل کېدو مبارکي وایم او د لوی خدای جل جلاله له درباره ورته په چارو کې د بریالیتوب هیله کوم. په پیل کې اجازه راکړئ چې د افغانستان اسلامي امارت له امیر المؤمنین حفظه الله څخه د زړه له کومې مننه وکړم چې د تیرو 3 کالونو په لړ کې د افغانستان د یوې مهمې او حیاتي ادارې چارې راسپارلې وې او موږ او زموږ محترمو همکارانو هم د خپل ټول توان د پوره باور او ډاډ په فضا کې مخ ته وړی او په دې برخه کې مو د هیڅ راستړیا احساس ونه کړ. د ولس خدمت او د هغوی ستونزو او مشکلاتو ته رسیدنه له شک پرته یوه سپېڅلې او باارزښته چاره ده چې د ترسره کول یې د قلبي سکون سبب ګرځي او له همدې امله مو تل هڅه کړې چې د خلکو خدمت ته تر بل هر څه لومړیتوب ورکړو. د احصایې معلوماتو ملي اداره لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده یوه داسې اداره ده چې د هیواد په کچه پراخ تشکیلات لري او هره ورځ په مرکز او ولایتونو کې زرګونه هیوادوال ورته مراجعه کوي چې له همدې امله د چارو ترسره کول هم پراخه حوصله غواړي. د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د افغانستان اسلامي امارت لپاره تر دې مهاله مو د خپلو محترمو همکارانو په نه ستړي کېدونکي هلو ځلو سره هره ورځ د ولس خدمت ته دنګلي او په ورین تندي مو د هغوی هرکلی او ستونزو ته رسېدنه کړې ده. درنو حاضرینو، په تیرو 3 کالونو کې په دې اداره کې ګڼ لوی فعالیتونه ترسره شوي او د پام وړ لاسته راوړنې لري چې د ځینو یادول یې دلته اړین بولم. د افغانستان اسلامي امارت د حکمرانېدو په پیل کې د دې ادارې له فعالېدو سره مو لومړۍ هڅه دا وه چې د هویت د یوه ملي او با اعتباره صنعت په توګه د الکترونیکي تذکرو د ویش پروسه بیا پیل کړو. د خوښۍ ځای دی چې دا بهیر مو په ډېر ښه ډول پیل شو چې د تیرو 3 کالونو په لړ کې مو نږدې 8 میلیونه هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. دا د تیر حکومت په پرتله چې بشمیره امکانات او د بهرانیانو مرستې ورسره وې څو برابره ډېرې دي. که څه هم چې د تیر حکومت د هوکړه لیکونو له مخې د دې تذکرو کارت په بهر کې چاپېږي او له بهرنیو هیوادونو سره د اسلامي امارت د اړیکو د نه پراختیا له امله یې چاپ او افغانستان ته انتقال یوه ستونزمنه پروسه ده، خو موږ بیا هم له دې ټولو ستونزو سره په دې شمېر تذکرې ویشلې دي.
د هیوادوالو د هویت د تثبیت او د ډیموګرافیکي فرمونو د ډیجیټل کولو په مخه د هویت د تثبیت ملي سیستم رامنځته شوی چې پر مټ یې یوازې تیر کال د الکترونیکي تذکرو نږدې 3 میلیونه ډیموګرافیک فرمونه ډیجیټل شوي دي. موږ کوشش وکړ چې د خلکو ته د لا ډېرو اسانتیاوو په مخه د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر له ښارونو څخه ولسوالیو ته هم وغځوو چې په دې برخه کې مو عملاً ګام پورته کړی او په شاوخوا لسو ولسوالیو کې د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې فعالې دي. دا پروسه د پلان له مخې نورو ولسوالیو ته هم غځول کیږي او هیله ده چې د ادارې نوې مشرتابه ورته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ مو د الکترونیکي تذکرې ویش بهیر د لا چټکتیا په مخه د دې ادارې اړوند اسان خدمت ته توسعه ورکړه چې په کابل یو شمېر ولایتونو او همدارنګه په متحده عربي اماراتو کې مو دا مرکزونه پرانیستل چې عملاً هیوادوالو ته تر یوه چتر لاندې ګڼ عامه خدمات په لنډ ممکن وخت کې وړاندې کیږي. مراجعینو ته د اسانتیاوو د رامنځته کېدو په تړاو د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس مو له بېلابېلو ادارو او وزارتونو سره شپږ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې له شک پرته د الکترونیکي حکومتوالۍ د بنسټیز کېدو او خلکو د اسانتیاوو د رامنځته کېدو په برخه کې یو مهم ګام ګڼل کېږي. د مرکزونو د رامنځته کېدو ترڅنګ تل په دې هڅه کوو چې خپل اړوندو عامه خدمتونو په وړاندې کولو کې مراجعینو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابر کړو. په همدې لړ کې مو په ډېری مرکزونو د ادارې په مرکزي دفتر کې عواید بانکي کړل او تر ډیره بریده مو د خلکو د وخت ضایع کېدو مخنیوی وکړ. په دې برخه کې له معین بانک سره د هوکړې له مخې د ادارې په مرکزي دفتر د اسان خدمت په امکا مرکز د سرای شمالي کمپلیکس او کارت پروان په ویش څانګه کې د معین بانک څانګې پرانیستلي چې هیوادوالو ته یې ډېرې اسانتیاوې برابره کړي دي. همدارنګه د تیرو 3 کالونو په لړ کې په مرکز کابل او ولایتونو کې ګڼې پراختیایي او ساختماني پروژې پلي شوي. د نفوسو د احوال ثبتولو معاونیت کې څه باندې 14.4 میلیونه افغانیو په ارزښت د لمریزې برېښنا پروژې بشپړول چې تر 150 کیلو واټه پورې برېښنا تولیدوي. د ادارې دننه د 80 موټرو په ګنجایش او د څه باندې 11 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت د یو عصري او سرپټي پارکینګ جوړول. د جغرافیایي معلوماتو په عمومي ریاست کې د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو باب مسجد شریف جوړول. په مرکزي اداره کې مراجعینو ته د اسانتیاوو په مخه د 2 سایبانونو جوړول، د جغرافیایي معلوماتو په عمومي ریاست کې د 2 سایبانونو جوړول، امکا مرکز کې د 1 سایبان جوړول، د اسان خدمات شرینو څنګه د نارینه او ښځینه برخو لپاره جلا تعمیرونه جوړول او د اسان خدمت د خوست، ننګرهار، بلخ، هرات، هلمند او سرای شمالي کمپلیکس مرکزونه په ساختماني او لوجستیکي ډول تجهیزول د پراختیایي او ساختماني پروژو له ډلې څخه څو مهمه هغه دي. د دې ترڅنګ د هیواد د 11 ولایتونو د احصایې معلوماتو په ریاستونو کې د سولري برېښنا احاطوي دیوالونو د مراجعینو لپاره د سالونونو، سایبانونو او نورو د اړتیا وړ تعمیراتو جوړول او په فراه ولایت کې د 8 میلیونه افغانیو په ارزښت د اسان خدمت د مرکز لپاره د نوي ودانۍ جوړول د روان کال څو مهمې پروژې دي. همدارنګه د نورو ګڼو فعالیتونو ترڅنګ یوازې په تیرو 2 کلونو کې 3 پلاني او 315 فوق‌العاده قضیې تفتیش او ارزول شوي چې په پایله کې د میلیونونو افغانیو د هدر تللو مخه نیول شوې ده. محترمو حاضرینو، د احصایې معلوماتو ملي ادارې په تیرو 3 کالونو کې د نفوسو د احوال ثبتولو په برخه کې ترڅنګ د احصایې او جغرافیایي معلوماتو په برخو کې هم خورا ډېرې او د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي چې د یو څو یادونه یې ضروري بولم. د ادارې په تیرو 3 کالونو کې په بېلابېلو برخو کې یو لړ مهمه سروېګانې ترسره کړي چې د افغانستان څو شاخصه خوشحایي سروې، د آمو سیند د تخریباتو سروې، د ترکخ لاندې سیمو کلنی اټکل، د نفوسو کلنی اټکل، د روغتیا سروې، د خوړو خوندیتوب سروې، د کاري ځواک سروې، د ځنګلونو سروې کول، د هېواد د سړکونو ډیجیټلي نقشو برابرول
د هیواد د استوګنیزو او غیر استوګنیزو کورونو ارقام برابرول، د سولري څاګانو فضایي سروې، د ښاري او ودانیزو چارو نقشه کول، د بېلابېلو ادارو لپاره د سپوږمکیزو انځورونو برابرول او د ولسوالیو په ځانګړي ډول د نوي تاسیس شوي ولسوالیو د حدودو ټاکل یې له مهمو سروګانو څخه دي. د دې ترڅنګ د هیواد د عمومي سرشمېرنې لپاره ځینې مقدماتي کارونه شوي چې د نمونې په ډول به د لوګر ولایت فهرست برداري وشي او د مالی امکاناتو د برابرېدو په صورت کې به د هیواد عمومي سرشمېرنې ته زمینه برابر شي. دا چې وخت کم دی او فعالیتونه لاسته راوړن ډېر دي، نه د پورته لاسته راوړن یادول کافي بولم او یو ځل بیا له امیر المؤمنین حفظه الله څخه مننه کوم چې د یادو کالونو په لړ کې په ما باور وکړ او د دې مهمې ادارې چارې یې راته سپارلې وې. په پای کې یو ځل بیا د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نوي مشرتابه حاجي عبدالقاهر ادریس صاحب د دې درانه او مهم مسؤلیت د سپارل کېدو مبارکي وایم او د ادارې له ټولو کارکوونکو څخه هیله کوم لکه څنګه مو چې له ما سره اوږه په اوږه چارې پر مخ وړلې، له ښاغلي ادریس صاحب سره هم د هیڅ ډول مرسته او همکارۍ دریغ ونه کړئ او خپلې چارې په پوره رښتینولي او اخلاص ترسره کړئ. په آخر کې به خدای وي چې د خپلو ټولو همکارانو د شاباش نه نیولې تر معاونینو پورې د دې ادارې په مرکزو په ولایتونو کې چې څونه کارمندان دي د هر یو فردن زه شکریه ادا کوم. د الله جل جلاله نه د دنیا او د آخرت کامیابی ورته غواړم او هر یو د ستایلو وړ یې په ډېر اخلاص او صداقت سره هم د ما سره همکاري کړې ده. دغه شیان چې موږ یادوو لاسته راوړنې دا ستاسو د همکارۍ نه بغیر دا ناممکن وي، دا ستاسو په توسط شوي دي. ما ستاسو نه ډېر څه زده کړل، تاسو به موږ نه یو څه زده کړي. نو په آخر کې دا امر نه دی بلکې دا مو په ما احسان وي چې ما ته بخشش وکړئ. انسان دی که ستاسو حق و حقوق طلب شوي وي یا مو لوړ آواز سره خبره سره کړي، زه به تاسو ته بخشش کوم، تاسو به ما ته بخشش کوئ. او حاجي صاحب ادریس ډېر با استعداده سړی دی، په کارپوه سړی دی، د ډېرو مشرانو د جملې نه ده. انشاءالله چې د ما نه به هم د ده سره تاسو ډېر خوشحاله وئ او دغه اداره به الله نه خرابوي، خدای کامیاب لره. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.